سلام علیکم بیبیو. وعلیکم سلام. زوی راغلی او بیبیو او مونږ راځو. په وخت کور ته راځه. ها اتې ته رقم د سره یو دین د ته دا نه وایي چې کور ته په وخت راځه. ته م ورته څه نه وایې؟ یا بیبي نو ما خو ورته ووایي زه چې ځو خو ده وایي نه دام ځواني ده مه کوه د شپې موږ ته څوک څه وایي بس ګرځو به که نه. بلې اوس همغه رڼا تروړ ته که څه هغوی ته رغلې ور اورېدلي وو او ټول هر څه یې تېوړي وو نو لږ کور ته په وخت راځئ. بیبي نو هغوی کره ور اورېدلي هغوی نه به یې څه وړي موږ کره څه دي چې موږ نه به یوسي خو دغه یو کټ او بالښت کې نور څه شی دی چې دا ورځې ډېرې خرابې دي د دې پته نه لګي. او که نه بیبي مونږ پکې د ورځې څه نه ومنو غله و پکې د شپې څه ومني. یا بچي هغه بېل وخت و چې مینه او محبت په ډېر و اوس خلک په خلکو چلونه زده کوي. راځه روکې د بیبي هم بل کار نشته خو چې کور ته رادننه شو په نصیحتونو به راته سر شي زه چې ځو بار ته مړه لالا بال ته نه ځو ما له سم خوب راغلی زه کوټې ته ځم وده کېږم وي دا به اوده شی بار ته مه ځې وده کېږم بس لالم بس ته وده کېږه که نه زه خو کښېنه وکړه چې ته په موبایل باندې به ډرامه وګورم ځه بس ویم ته ډرامې ګورې او زه نه لالم وده شم. تم ځه شابه بچي زه په دې ګټ کې سملم. شابه شپه ده ځه شابه. یاره بیبي خو ښکته ښکته ګورې نلو دیر شوي دي دم اشیره که نه خو مونږ پکې مړه شو ټوخې دي وي مړه یو خو چې ته ما سره روانې نو همدغه خبرې کې دا سړي خواره خوري سړي خواره راګډ شوي دي څه چل دی څه چل دی ته تا باندې څه شړک را پروت دی مله لالا یو خو ته هر وخت چې کوم دیوال کوي نو خو زه یېرېږم که نه چې غله لاشي او موږ نشو والي نو موږ سره خو شته نه او کوتش را باندې کړو نو بیا به څه کوو. خدای راستي زړه دې راله پوخ کړو ته به کله سړی کېږي ګوره زه تا ته وایم چې اونه دې نه ده اونه نه دې اتي پناه کېږي او د یاري ګوړې خو چې د کور نه روځي نو د یارې ترخې خبرې به کوې دا خو زموږ خپل علاقه دلته څه شی دی رښتیا ته د بیبي په خبرو باندې که او که نه بیبي ما ته بېګا نه وي چې غله راغلي دي. دا خو نورم خو خبره شوه یو خبره راته کوم د کار روزګار خو ته هسې نه یو کار به وکړو بیبي د غلو دا خبره کړې ده نو داسې کار کوو چې د غلا دا کار مو ته شروع کوو. وای لالا او زه خو سم یېرېږم هغوی سره خو تماجیم موږ سره خو تماجیم نشته. ماړه نو ته پوهېږې نه که نه زما هغه ملګري نه دی هغه لمبون هغه لمبون سره تمانچې دي او هغه دغه کار کوي ارزانې ارزانې تمانچې دي او په هر کوی هرڅی موږ به ته ورته ووایو چې موږ له راکړه پیسې به جمع کړو دله به درکړو تمانچې به د هغه نه داسې راوالو وایې خپل کار به پې وکړو که نه یو دوه درېو کسانو نه به پیسې والو ځان به پیسې جمع کړو بس شي نه به پې بیا واخلو. لالا زه خو د تمانچې نه یېرېږم که نه وي تمانچې نه مه یېرېږه تا نه به خلک یېرېږي تا نه به خلک یېرېږي چې تمانچه تا سره یي که نه که ګیدړې مي که نه او چې تمانچې په غاړه کړي پیمانې ازمرې دې وله مخې له ورځي که نه پروا به دې هم ني لکه زه به هم بیا بدماشم. وایي بدماشو د کلي دا ټول خلک به تا نه یېرېږي خو دغه شی که دې بدماشي چې بیبي خبر شي او بیا مو وخي نه به نه خبرو که نه چې کور ته ځې تمانچه به بار ږدو بس چې ځو راځه خوښه مې ده راځه بدماشي ورته دا بدماشي کوو کمې ناوخته کې وی راشه څه چل دی د باندې ولې مرې ته خو بیا راچېږي څه چل دی لالا ته یارې نه پوهېږم خپله خو ته دلته ناست یم زه سم یارېږم وی ناست نو ما هغه یار پسې مو ورغلی ومه نو ناست واړه ورلېږه او وی پلانکي ځای ته تللی او ډنګري ځای ته تللی او چې کته مې د کوره راووته وځو ده ونیسه دې نه راغله خوږه زه ته دې نه یارېږم نه باتور ځوانه زما خو دا اړو مې چې ته به تمانچه ونیسې نو ته به خلک یېره نو ته دې په خپله یارېږې نو ته به مخکې څه کوې په دې کې څه چې لالا ته یارېږم که نه صرف لاس کې دا ونیسه نور زما کار دی ونیسه دا مواله دا غاړې ته واچوه شابه دا ونیسه مړه چېږه غاړې ته واچوه که نه تا سر ته واچوله څه څېره خو نه ده ته نو څنګه واچو ماله جل نه واچوه اوس دا ونیسه او راځه دا ښکته کلي په لاره کې کینو او زه پیشه او ستا پیسې پیشه او نه لالا همدا چې چا شلې وي که نه نو بیا نه یېرېږي مړه نه یېرېږي ناوخته کوه مه که نه ځه که نه ته ټیم ماسې خرابې که نه ځه شپ مخکې شپ اوس ته نه بدمان جوړ شو ها ویم او که نه لالا ویم دا بدماشي خو ما ټوله د ټولمخې په شل شروع کړه چې دا ټولمخې لا شللو که نه مله زه خو د خپل شوري نه م یېرېدم وایي هسې زما نه منې چې درته مې ووي چې لکه بس دا سیس چې استري خلک به درنه یېرېږي نو یقین پرې کوه ویم لالا راځه چې شولو چا نه شوله والو
لکه هغې نه دا د خیدر د تره زوی دی دا ابوالر سعودي نه راغلی دی او په موبایل خبرې کوي راځه دا موبایل به ترې موبایلو مله لالا زه خو یم راځه په ده د خپله بدماشي په خو لالا چې د خپل ځای نه ونه خوږې ما تقول لالا بدماشي خو پوله والا بدماشي نلی شغله مې کنه شو منه تلاشي دا خو تا کې چل دی که نه سړي باندې تمانچه کېده نلی شه داسې سم لالا دا د شباب شی دی دا ولا ولکه خیر دی نیازبینه غاښونه ورپسې پکې ونیسه لالا زما غاښونه کوم دي مله ولکه ولا دا شباب دې پکې دی دا واله سیده ځه او په شا ونه ګورې شبه شبه زندګي راغلی ځان نه یې راته خان جوړ کړی دی سم د ډېرو پیسو موبایل دی چې ځو څوک لا نشي لاجا یاره بیبي مې وی چې لاشه ساګ وکړه خو زما یې خانانې پټ ته ورځم او ساګ کوم ولې لاجا اوغه دی یو کوش ناشتې چې په دم ول شو چغې مو وه که نه پښتو وایه که نه پښتو نشي ویلي دا خو به هغه ووري اوس به وتښتي چې په ول جولا جا خبره وکړه داسې کار وکړه چې خوا له وشه لرې نه ته داسې وځو همداسې کار کوو که نه چې څه وسړي به سره چالو کوو لاجا دا خو غلی دي ودرې اوس بس داسې عمل وکړم هلا لالا امدي امنني بمني تقطع بس ودرېږه کوم خوا ځې بس دی ویم لالا او داخله چې خدای پاک شل د خیر کو کې بوخو بس لکه د قلغان ولوتي وو الوتي وو تا خو لا خوړه چې د لا خوړلې څه بدن جوړ شوي وو چې زه لالا دا ځای خطرناک دی ویم لالا مله ویم داسې خبرې ده که نه چې مله په د اغلاګانې ملاګانې نورې نه کوو او بل یو خیال وکړه نه هغه یو لا باندې چې هغه بم نه وغولو خو دا ښه وه چې خدای پاک هم شل د خیر کو کې نو اوس په دنیا کې نه وي نه روکې خدای دې سر ته خیر کړي خو داسې کار دی ستا خبره بس ټیک ده نن دا یوه ډاکه کوو او بیا چاته سم نه وایو بس دا زمونږ ډېرې دي مله لالا جو خو هم د نن نه بې پلېږو دا یوه به هم نه کوو نه که نه دا یوه کوو خدای بنده یو به موبایل خرڅ کړو او دا کمې ماتې ګوډې چې کړي دا ټول هر څه به خرڅ کړو ځان له پیسې کار مار روان کړو بس دا ماخري غلا دا ماخري غلا وي لالا کوی نور غلاګانې شته زه نه کوم او کنه لالا هغه هم مکوه چې رانږدې شو وردا هم منځو کې صبر وکړه ودرېږه ویم چې د خپل ځای نه لپونه وښې وایي څوک یې دا ګوال و که نه ته ګورې نه ماشاءالله تماشه راکړه دا شل پیدا نه وشیندم هغه ډېره ښه تماشه پیدا کړې ده دا خو ما د دبان منځ نه راغلی وګوله که نه نشي کړه ودرېږه څونه غلاګانې اوسه پورې کړي دي وایې ویم ښه ډېرې غلاګانې هم کړي دي وایي یاره جي دا دروغ وایي غولخوره کله هم غلا کړې دا خو زمونږ لومبۍ ځل دی جي بس اوس راووتو موږ به خرچه نشته او دغه تاسو ګیر کړو خو بس اوس موږ پلې دی د دوی په یو شرط باندې لږه خوا اوس توبو باسې اوسه په دې ځای باندې او تاسو به کم از کم 4 میاشتې هم تبلیغ کوئ ویم خوښه مې بس زموږ د دواړو توبه اوس مسلمانان شئ